چې دا الله اسرم پرېښې ده او د بنده اسره کوي، نو د خپل حشر ته وګورئ او د خپل انجام ته وګورئ. حالم څه دی؟ زامنم بی او ام اے کړي دي، در په در خاورې په سر ګرځئ، جونیئر کلرکي ورته نه ملوي، ام اے کړي. تیر ورځو کې د سیکارنو چوک کې یو کیمپ لګېدلی او د ډاکټران ډاکټریم کړې ده، راته نوکري نه ملاوي. نو زه پې تېرېدم، دا شعر رایاد شو چې مجنون ډاکټر ته تللی، مجنون نه و، توبه خدای، رحمان بابا، هغه چې نبس کتلی دی نو وی چې نور خو جوړې، خو تا ته د عشق بیماری ده، د عشق نه توبه وباسه نو جوړ بشي. رحمان بابا ورته وی چې ښه عشق نه توبه وباسه، ویلی ویل ډېره ښه، تیرا روان شو. په لاره تصور کوي او خپل محبوب په تصور دنیا کې راولي. او دا شعر یې وی چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تھا، ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تھا، خبرداوے چې د حال تر دا بتر وی. ستا په عشق کې راته طبیب ویلې چې د عشق نه توبه نو باسي، خدای دې دین هم زیات بیمار کا. ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا، خبرداوے چې د حال تر دا بتر وی، چې دین زیات. ما دا کیمپونو والا بم یا چیرمنانو یا به سیکرټریانو یا به لال کورتیانو یا به څه خو به وکړ، انجام ورته خدای وکړ. وجه څه ده؟ چې ته د بنده اسره کې. تاسو چې په الیکشن کې کوم کینډیډیټ سره ګرځئ د الیکشن کې، نو هغه تصور دا کوي چې کده پاس شو وګورئ ورونو ژوندې زمری، ژوندي زمران وګوره، ژوندي ګیدړان دي، ګوره یې که نه، ژوندي ګیدړان. تاسو خیال الله درته وښیي دور راشي یا وخت راشي، په دې ټکي ځان پوه کوي. تاسو خدای پوه کړي په دې ټکي ځان پوه. که د لاس او د ژبې زور دی نو پړه کې دا ایمان وساته، ایمان چې خدای زما د ټولې زندګۍ مالک صرف ستا ذات دی، زما د ژوند خیر او شر چې دی صرف ستا په لاس کې دی، د بنده په لاس کې دی. بنده به څه او د خیر او شر به د هغه په لاس کې څه. تاسو وکته چې د خیر او شر مالکان بندگان ګڼلی وو، دغی انجام مکت رسوا و ذلیل د زمانه شو، خاوری شو، نیست و نابود شو، نام و نشان ورک شو. نو اسره با په هیڅ وخت کې د بنده نه کې، اسره به صرف د خدای. دا هغه خدای دی چې تب اسره د څه شي کې، د روټای بکې. تاسو دا حیوانات وګورئ، زناور نوکری نه کوي، مزدوری نه کوي، دکانونه نشتا، ټیکی نشتا، هیڅ نشتا. او ار حیوان او زناور چې سار را پاسی، الله ورته د شپې شپې تیارې د خوراک کړی که نه کړی،
د شپې په دې کټونو کې دا کټمل وګورئ کټمل پیژنئ کټمل کټونو کې وګورئ دیو بوله چرته زیس کلوله د خوراک چرته کوي ټول جمع د کټ په بوڼ کې باندې ناست وي ټایم په ټایم خوراک اور څور رس دا کم ځای اللہ پاک د زندگی مالک اگانا ارچ بتا پسی منڈی ہوئی ہارون الرشید اخکار وتے وزیران ور سرو خکار اوکو وخه وری تکڑے و خړای یو کارغر آگئے د هارون الرشید د مخې نه روټای او تختوړه هارون رشید په اسور شو ور پسې منډي کړي چې کارغه څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخې نه روټای او تختوړه اوس بادشاہ او چې هغه نشو کوي کارغه مخ کې او دا ور پسې کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړي دیم ور پسې ورا د غره نه هغه غاړه چې ګوري یو سړی دی تړلې پروت دی د لاسونه داسې شاته او خپې په پټکی او صادر داسې تړلې پروت د کارغه روټه یوړو د سړی له په خله کې ورکړ او هارون رشید ورسېدو کارغه وال وته چې وال وته ته تپوس یو کو د سړی نه چې څوک سبلای دا څه چل دی هغه صاحب بلار روانو ما سوداګرم غلونی وم پیسې را نه واغسته او په خپل صادر او پټکی وتړل او دغه سي پروت څومره موده وشول 2 میاشتې روټای او بس چل کې ویل چې کله نغلو تړلې ما او غیرانه تلی دي دا کارغه ټیم په ټیم او بم راوړي او روټایم راوړي او مالې په خله کې راځي مولانا روم وای چې اسببها بغزرو تقوا طلب اسببها بغزرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب اسببها بغزرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب ہیلی پریگ دا تقواو کا خدای سره جوړاو کا خدای سره رابطه او تعلق پیدا کا چې خدای سره دې جوړاو شو تا خدا روزی رساند بے سبب نو اللہ بروٹھائی بے سبب در لیگی اے ذریعہ وجہ بنی اور روٹھائی بدر پسی راش ستا روٹھائی بد تا پسی وچے تقواو خدای سره رابطه او تعلق پیدا کی او د بندا اسرا پرې والله العظیم په منبر رسول ناستم ما په زندګۍ کې د بندا اسرا نه دا کړی په زندګۍ سیاست زمونږ د ملک یو لعنت یو سمندر دی د لعنت چې دا قوم پکې غرقاب دی
ټول فراډ او دوکه ده، ټول فراډ. او دا قوم پکې لو دی. دیکھو وګورئ چې زه د ملک بادشاہ یم او سره او سپین ما سره ای. فی الحال میں پلاس اے بادشاہ ٹکی نہ پوئے گئی ایسے گگوانی ہے دا اوری جی خوپی گا نہیں ستا ہوئی پولاو نن جمعه ورځ د چرته بمواجی راواری ہوئی مړه خدای دې دا قوم په سیلای د جمعه په ورځ لوی درد سر ماته بلی په بل درد اخلي ته په دکان کې ناس تم دا خلک په ما تیری دومره ګنټې په لاس کې نیول دا بل درد دی نن میولی دی او دوا د مټیانو ډبیو دی او خدای د سپیره په لاس راو می غوښت مته دا سدي وېجی دا غپلانی کاکا غوښتي دی وادل ازي مالدا خود وډه بي دي دا یو ما ترا ولنا دوا ودونه دي اوس پلانې کاکا می قدر تو خود اوس څه نو دا یو د وجنو یې چې پار سار سرک میداري ماشینونه لګولي او څومره په تیریږي کنه سړی ولاړی چیرور مخ کې مزه غړچ دا سره اخو ته نه دی غړچ او ډیرو د مړو په دې سرکونو پراتی اور سړی د وجنو اور او دا غریب دی دا غریبان دا خدای پیجندلی دا غریبان ندی دا د سور بچی دا د ډمو زامن دی چې غریبان وې او دی سره د مور د خختک غم وې چې په پردو سټو ګنده ده دی د سور بچی با د شپې په 50 روپۍ بلو پرنټونه په دکانونو کې کته دا سپینی زکه دوی له خدای د سپو ژوند نصیب کړي کدا سپینه وینو په هغه خلقو پسې به منډه والے چې کم خلق د 500 کروڑ روپو په بنگلو کې اوسېږي او ته د سپی غوندې داغه په دروازه کې به ورته ولاړ ولې وې خو سپی ای او د سپو ژوند درته خدای نصیب کړی دی په دې سرمایدارو پسې د سپو غوندې تاسو ګرځئ که نه ګرځئ نو خدای په ژوند سپي کړي او د سپي کار څه دی مردارې پسې ګرځېدل سرمایدار مردار خواړه دي د مردارو ډیری ور سره دي او مونږ سپیو هغه مردارې پسې بوی نه ورځو که داسې نه راشي په دا ګیره مې متیازې وکړي وای دا قوم داسې دی ټول کنه ترو آؤٹ قوم داسې دی کنه د پولاو مجمع میں پلاس کې دا د وریجو او ته وګه او داسې وګه چې بچی دی موږي دي ته موږه خزه دی موږه او زما د پولاو مجمع پلاس کې دا خې غوخي په پرتی دي کورمای په اچولې دا او زما لاس کې دا او تا ته ویم چرونو خدای بار سټي غم مکو یو بمرا نه وګه پاتې نشي بالکل به ماړه او پټ شي
نو پخبر ګړون شي خوراته وای چې دا مجمع د لاس کې دا خورای کا کنه او مجمع ز کوړته یو سب دین پس تا زمانو مغستلم روا دي ها پخبر گو کې نہیں اس نواز شریف امرا پاسی تقریر کې چې کوئی غریب نہیں رہے گا سب غریب مردار ہو جائیں گے ادا وزیران امرا پاسی رونو خدای بہار سے خے کی او تاسو فکر مکوي او ډېر خېبش تاسو ډېر خېشي تاسو ورته واه واه ورته پګړې دوشي کوي کنه نو خدای چې در سره سکی خدای ظالم نه دی خدای ظالم نه دی اغه عظیم قوت او طاقت اغه تاسو پرخه او د مردارو ډیرو ته ناس سپی اغه تاسو د ژوند سهارا کړی دي نو خدای تاسو پرخه خدای پرخه نو خدای پرخه قوم یې ګرځي مزي کوي ګوري چې سبا در سره کی زما سری زما خو عمر ډیر تیر شو پته نشته چې یو ورځم باقی شته کنيشته الحمدلله پړم سب بڑا سپری خینه ده یو حق خبره کول ک بادشاہ ته ولی نه امم کړي دا بادشاہ ته مخامخ د شپې په 2 بجې او داسې بادشاہ ته چې چا ور سره کړت بنه شو کوله ما د شپې په 2 بجې ورته فرعون ویلی الله دې وسبخي خوشحال شو زما په خبره چې تا زما د نفس اصلاح وکړه په 2 بجې د شپې می ورته ویلی خبره مې پرې خنه ده لیډر زنیم پیر زنیم سرمایدار زنیم یو غریب سړی چې سمې ویلې دي دا مې ایمانم دی دا مې دینم دی دا مې مذهبم دی خو خدای ته رجوع شي تبا کېږي د بنده اسرې پرې دی خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي کتش منزونه وای خدای ته رجوع کېدو ګوره دا نه دي دا تفصيلات ما درته بیان کړي خیر کې یو خبره واورئ یو خزه ده کونډه ده بچی سحر روزی نه مزدوری شتا ضمیر دا اجازت هم نه ورکوي چې سوالو کی سبا بیا داسې بل سبا بیا داسې په څلورمه ورځ ورته بچو وی چې مورې کنه نه ممداسې رالی خو بس هلاک بش راوته او تر مازیګره ګرځېدا ایس پیدا خدای وعده مې در سره کړې ده چې د چا په در کې به سوال نه کوم ما خام چې کور تتله د شګو ډېرې پروتو د هغې نه په خوا به د ښځو په توره کپړه باندې سر تړلو هغې ته به سرپیچک وي ا به دې دپاره تړلو چې زما دا د سر ویښته پردی سړی ونه ګوري نن خو د ښځو هر ځای پردي سړي ګوري که نه نن خو په شرمونو د عمل کو شرمېدو په شرمونو چې لک په خېټه مور دی هغې د باګړو دله ښځه رابربنډه کړې ده لک په خېټه مور شي ښځې نه لپټه لري کي او لنډر رام وباسي نو هغه سرپیچک کې د شګو پنډو کې وتړلو چې لونه مې د لرې نه وګوري نو وایي به چې مور مې سره وړه چړې ونه چوي
چې کوورننه وته کورته مور نن ول بچیا وګوره دا پندوکه چې کې خو پرای نستو نو مور زړه درځېدو چې اوس به ملونه وای چې شګې دی راوړي چې پرای نستو هغه د شګو پندوکه چې ټول د سرو غونډاره اسره زر سار له یوړ زرګر ته لګه ټوکړه ته خر سکړه او خزا په بادشاہ درې ورځې امتحان نه بعد په سلورم ورځ الله شګي ورته سره زر کړه کولې شي کني شي شګ یوړون د حافظ د خیر غواړي بادشاہ په پیښ فیجی صاحب ولی ول خیر غواړي وی قرآن دی یاد دی ویلاوجی ویل قرآن دی یاد دی او بیا خیر غواړي ویني صحیح بچی ویني وو حوالات کې واچو او یو دومره کاڼی ورته د شپې کې خو ویل فیجی صاحب واوره کدا کاڼی دی تر سهاره پورې سر زر کړي نو نو سبا به درنه سر پرې کوم حافظ اوس پکانی لاس وای پسترګو خوړون دی خدایا کاڼی به څوک سر زر کوي ړکه سوچ کړي چې بل څه علاج دیتا سره سیوا د قران راشدا شروع الحمدلله شروع کړو سار بانګونه چې وی من الجنه والناس تورسه او پکانی چوف کړ چې خدای دا سره کول ستا کار دی او استاد کلام کار دی او زما بچکولم ستا کار دی بل سره خو مینیش سار چې بادشاہ ول راغی چې ګوریا کانه د سرو زر هغه کوم علاج دی چې خدای سره نشتا او کوم علاج دی چې قران کې نشتا شتا قران کې یو لفظ دی اسم اعظم ورته وایي علماء لیکي چې دا اسم اعظم د چا یادي او صد دعا کوي نو الله به قبلای صد دې کې د علماء ډېر زیات دلایل دي ها 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 بعض علماء وایي چې یا حی یا قیوم دی بعض علماء وایي چې یا ذل جلال والاکرام دی لیکن جمهور علماء دې طرف ته دي چې اسم اعظم او اسم ذات چې دی هغه صرف الله 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 ما چې دا ټکي وکړو چې الله چې دی دا اسم اعظم دی نو د مولانا اشرف علي صاحب هغه ټکی ته مې دماغ لاړو چې هغه تقریر کې ویلي چې والله بالله ثم تلا درې ځله د خدای په ذات قسم وخړو چې ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے ایک بار یوزل اللہ ویل د دوارو جانو نعمتونو نه بہتر دی نماوی چې مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ دا اسم اعظم پہ جندلے ہو واللہ چې اسم اعظم هم دا اللہ تاسو دا تجربه هم کوي دا د بندا سره پرې دی خدایم خوار لیډر گیم رئیس کړي د چا لیډر صاحب کونسلر صاحب دی د چا لیډر ممبر صاحب دی د چا مینه صاحب دی د چا ایم پی ایس دا د قومي اسمبلی ممبران چې راشي دا زمونږ د قوم ته څه ګرچا پرته په آرام کې نه د نواز شریف بچي دا قومي اسمبلی بچي دا ممبران بچي خدای ته وګورئ پاکستان بچي دا قومي اسمبلی بچي دا سم ملک دی دا څه اسمبلی دی د ملک اسمبلی د ملک تقدیرونه جوړي زمونږ د اسمبلی په یو بل غل تپی لګیا دي کنځلي یو بل تکي دا اسمبلی دی یا دا قوم دی یا دا ملک دی نو ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي ټول فخرونه دی په هغه سيزونو چې نن دی او سبب نه ابستی په هغه ذات فخر کوا چې چا د مور په خېټه کې ته پیدا کړې د مور په خېټه کې بیا د مور په خېټه کې لس میاشتې روټۍ تاله درکړه د مور د خېټې نه چې راوویستې د مور په سینه کې خوراک تا ته پیدا کړه تر اوسه پورې روټۍ تا ته درکوي هغه ذات ته رجوع شه او هغه ذات تابع شه هر څه به ټیک شي
والله صحابه کرام انعمت علیہم، انعمت علیہم. روټای کړي دا یو چات چې ګوري کور کې تشتنه او سړی ته دعوت ورکړي چې راشه زمون کور. یا الله خزه ته وی دا وبخو کې دا په نغری کټوای کې وب کې خو په نغری د بزرگ صحابي دا خله دا سره پاک کړهو په غوبو کې احساس کې ول سر پکې چې سر پکې خو چې ملمراغه چې سر تلری کو اعلی اوریجی پکې پخښه خولې نه اوریجی پخښه دنیا کې درته دنیا کې کانه سر در کېدل لوټینا مټیي جوړېدل دنیا دا دا اورېدو درته نه په سترګو ملي دي په خدای قسم چې ستا ورد وظیفه الله 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 داشي چې سحر دې زړه کې سراشي ماخام به خدای کړي او چې ماخام جړه کې سراشي سحر به خدای کړي خود د دنیا واګي ټوله کټ کړي اهلی دنیا پسې مگر زئی واوره که دنیادار او خان او نواب تا سړی اگر راغی او تو ورته په دې نیت پاسې دی چې دی به مال سرا کی درې سی ایمان تا نه لاړ شي درې سی ایمان په دې نیت پاسې دی چې ملمر راغی دا جایز دی په دې نیت پاسې دی چې سرمایدار او نواب د کافر بچی راغی درې سی ایمان در نه لاړ شي نن درې سکه چې سلور واړی سی ایمان په مونږ کې نشته سلور واړی نو انعمت علیہم اغا خلق چې کوم د پیغمبر د پاره د چا د ناس ته انتخاب شو اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته سم لار وښایه خو سم لار نه کوم لار مراد ده نو الله فرمایي چې صراط الذین انعمت علیهم داغه خلق لار را توخه چې تا په انعام کړي دي تا په مهرباني کړي اوس د الله په دې ټول کائنات کې چې تاسو نظر وکئ نو انعمت علیہم کم خلق دے یو سړی چې دا دعا کوي چې خدای ما په دې فلانه لار روان اوس هغه لار نه د کوم خلق لار مراد ده کتا سودا وای چې او بوای چې داسې چې خدای مونږه د ډمانو په لار روان یا دا بچره وای تاسو چې خدای مونږه د شرابیانو په لار روان خدای مونږ د جوارګرو په لار روان خدای مونږ د غلو په لار روان خدای مونږه د بیلمازو د پلیتو په لار روان دا بچره وای چې خدای دا خانان نوابان چې کوم دي خدای مونږ د دوی په لار روان دسی به وای اگر چې د خانانو نوابانو په لار روان خو یې خو خدای ته بچریم داسې نه وای چې خدای د دغه خان په لار امام روان او د دغه نواب په لار امام روان
کوای خود سے بوای چې خدای مونږه د ابوبکر صدیق په لار روان، خدای مونږه د عمر فاروق په لار روان، خدای مونږه د عثمان ذی په لار روان، خدای مونږه د حضرت علی په لار روان. داسې بوای. نو عزیزانو عرض داو چې انعمت علیهم اغه خلق دی چې کوم په صحیح معنو کې په اغه لار روان دي چې کوم لار خدای ته تللی دا او جناب محمد رسول الله خو دلی دا. نو انعمت علیهم دا خلق. اوس چې کوم خلق بیا په دې لار روان شوي دي هغې نه جوړ څه شو؟ اغا خلقنا امام بخاری جوړ شو، امام مسلم جوړ شو، امام ترمذی جوړ شو، امام ابو داود جوړ شو، امام نسائی جوړ شو، امام طحاوی جوړ شو. دا خلق. بیا دغه خلقنا امام ابو حنیفه جوړ شو، امام شافعی جوړ شو، امام مالک جوړ شو، امام حنبل جوړ شو، امام جعفر صادق جوړ شو. دا انعمت علیهم خلق. بیا د دوی پلار چې کوم خلق روان دي داغین امام محمد جوړ شو، قاضی یوسف تی جوړ شو. اوس د دې ټولو تاریخ خو ګران دی چې زه تاسو ته وایم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوه خاص شاګردانو، یو قاضی ابو یوسف او یو امام محمد. قاضی ابو یوسف ته بادشاہ راغ، اس قاضی ابو یوسف د بادشاہ قاضی دے او بادشاہ ورته راغی او ورته وی چې جامعت فی نهار رمضان، د رمضان میاشت او ما د ورځې خپلې بیبي سره صحبت روزه ماته شو. ما د پاره شرعي څه فتوا ده؟ قاضی ابو یوسف اوس ناسته او بادشاہ ورته ولاړ دی او د مسلې تپوس. قاضی ابو یوسف ورته وی چې علیکا حکم ورته سناوي، علیک ان تطعم 60 مسکینا، پتا لازم دی چې تبش پیتو مسکینانو ته 2 ټیمه روټه ورکې. یو داده علیک تحریر رقبه، یو داده چې علیک ان تصوم شهرین متتابعین. د کفاره دا صورتونه دي. بادشاہ ورته وی چې ما د پاره څه حکم دی؟ هغه ورته تا د پاره حکم دادی چې علیک ان تصوم شهرین متتابعین، تب 2 میاشتې پرله پسې روزي نیسی. پرله پسې دا معنا چې که یو ورځ دې پکې قضا کنو بیا به د سره نیسی. تا پر رمضان کې چې قصدن روزه ما تکړه و دې خوړه نو پتا لازم دی چې 2 میاشتې به پرله پسې روزي نیسی. بادشاہ ویلې بسرو چې شو لاړو. چې لاړو نو دا نور قاضیان چې ور سره ناست و هغې ورته حضرت ته خطا نه شوي؟ ورته چې ولې؟ وی په دې کفاره کې خو ترتیب دی
اول شی پکې تحریر د رقبې دی. یو سړی قصدن روجه وخوري نو یو مریه به ازادوي. نو تا د مریي خبره ورته ونه کړه، ورته دې وویل چې ته به 2 میاشتې روجې نیسي. اوس قاضي ابو یوسف خو د امام ابو حنیفه شاګرد و. اوس مونږ له چې خان راشي مسلې تپوس او د روجه کې دا مالدار خلق د مولیانو پسې ډېر ګرځي چې دغه دا صحت مې دغه دی برابر نه دی او څنګه چلو. اوس مونږ ورته څه وایو؟ بیا چېرته تماشه وکړي. قاضي ابو یوسف ورته وایي چې زه غلط شم. وایي صاحب غلط خبره ده یا نه؟ کفاره د پاره حکم دادی چې اول تحریر د رقبې د امرأه به ازادي. تا هغه ټکې مونږ کو ورته دی ویل چې 2 میاشتې روزي بني. ورته وی چې د بادشاہ ته مې دا فتوا زکه ورکړه، د شپېتو مسکینانو خبره مې ونه کړه، د مریي ازادولو مې ونه کړه، دا د روجو مې ورته زکه ووی چې دی خو بادشاہ دی، اوس بس 100 مریونه آزاد کړي. په دې ټول رمضان کې به یو روجه مونږ نیسي، هر ورځ به مریه ازادۍ او لګیا به شپېتو مسکینانو ته نه چې 600 تم روټۍ ورکولی شي. نو دته مې دا حکم سخت ځکه ووي چې دی 2 میاشتې روجې ونیسي چې دا د ملا ډوکې پې ودردېږي چې آینده دپاره بیا داسې ونیسي. عزیزانو علماء دا خلق قاضیان دا خلق انعمت علیہم دا خلق. دا امام محمد چیو دا دا بادشاہ زویو. امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ تیراوستو چی پا دا زه علم کوم ګلډر او په یو شرط بدته عز علم شروع کوم چې دی به 40 ورځې په دې بغداد ښار کې د قصاب خانې نه زما کور ته لرې راوړي او په خپله به په سر کړی یو راوړي به ما ته لرې پکار. بادشاہ ورته ویل صاحب نوکران خادمان 200 مریونه ای به راوړي درته که نه؟ ویل نه دی به راوړي. کني نه شروع کوم. ویل ډېره زوی ته ویل چې ته به 40 ورځې د حضرت کور ته لرې راوړې، پچای کې به دې په سر ایښې او راوړې. د بادشاہ زوی 40 ورځې د قصاب خانې نه لرې به په سر کړي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور ته به راوړه. 40 ورځې پسې ورته علم شروع. بادشاہ ته تپوس وکړو چې زما په دې زوی د دا کار ولې وکړو؟ هغه ورته ویل صاحب خبره دا ده چې علم هم یو مستقله نشه ده او د بادشاہ زویواله او شاهزاده توب هم یو نشه ده. نو 2 نشې به یک وخت په دماغ کې نه جمع کیږي. نو په دې چل مې د بادشاہي نشه د دماغ نه وویسته. د ځان مزدور تصور کو. اوس ته ګوره چې دکې د علم نشه څنګه راځي. چې علم ورته شروع کړو نو امام محمد ته جوړ شو. اوس دا چرته علماو نه تپوس کوي چې موطا امام محمد
د چې کوم کتاب لیکلی دی په حدیث کې عقل به دې حیران شي چې د امام محمد موطا وګوري. هغه سټیج ته ورسېدو په علم کې، هغه انداز ته ورسېدو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به کله کله په خپل حکم کې خطا شو نو د دې شاګردانو قول ته به رجوع وکړه او به وی چې زما دا شاګردان په حق دي زه په غلطه وم. هغه مقام ته ورسېد. اوس استاد دا ویل چې زما شاګرد په حق دی او زه په ناحق یم. دلته یو بل اندازه ولګوي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خېټه کې نفس اړو نه، نفس نو، ځکه چې استاد وایي چې زما دا شاګرد په حق دی او زه په غلطه وم نو دکې نفس نو. اوس به استاد داسې وایي چې زه په غلطه یم او دا شاګرد مې د دې زمانې استادان بیا تاسو خیال را. نو عزیزانو عرض میں داو چې انعمت علیہم دا خلق دے. انعمت علیہم مونږ نه یو، زمونږ په دې زمانہ کې ما ته دې وخت کې په دې صدای کې چې کوم و امر شو داسې څوک نه ښکاري چې زه وایم چې انعمت علیہم دا خلق او خدای د دې سړي په لاره ما روان کې داسې زما په نظر کې دې وخت کې څوک نشته. نو عزیزانو عرض میں داو چې انعمت علیہم اغا خلقو په دې نن چې بیا د امریکی منظور نظر شوه د عراق په دې کې یو بزرگ پروت ته شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډیر لوی سړی و. زمونږ په دې وطن کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته پیرانی پیر صاحب وایي. د امیانو کې دا مشهوره ده چې پیرانی پیر نوم والی نو هغې د خپلې ګوتې داسې سخت. ښځو کې دا مشهوره ده چې پیرانی پیر صاحب نوم والی نو په سر لاس کې دي چې وایي خدای دې په نیک کرامت. ښځو کې عزیزانو پیرانی پیر صاحب په خپل وخت کې ډېر لوی سړی و، ډېر لوی سړی او ډېر لوی مقام ته رسېدلی. خو تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. نن دنیا په دوکه کې دا مچولې ده. دنیا چې پیرانی پیر صاحب زکات مو ورکوا خو چې یو لسمه ورکی بر د جنت توتی شو او یو لسمه به ورکی بیا چاله د هغې خاص اړی دي. تاسو خیال ښځې چې چرګې لاندې هګۍ ږدي یولس هګۍ کېږي وایي چې دا یو د یو لسمې د ځوان ده. دا جنجالونه مونږ خلقو په تاسو کې درننه ایستي دي د خپلو خېټو دپاره. مونږ خلق د ګیرو د سپینو جامو د بزرگانا لبادا اچولو نه بعد په دې دوکه کې مونږ تاسو ساتلی یې. کلیر کٹ آرڈر دے قرآن کی قطعی تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. کم خلق چې مخکې تیر شو هغې دپاره کارآمد به د هغوی عمل وي.
ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره کارآمد بس تاسو عمل وی ولا تسالون عما كانوا يعملون دا غوی د عمل تپوس به تاسو نه کیږي خبر خلاص رسول الله صلی الله علیه وسلم سمره لوی مقام پیرانی پیر صاحب لویو کا رسول الله لویو ها ٹھیک شو پیرانی پیر صاحب لوی دے کہ اسلام لوی دے کہ ایمان لوی دے صفا حکم دے دا قرآن دا سورت عنکبوت دا سر آیاتو گو رہے الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون احسب الناس آیا خلق دا گمان کئی ان یترکو چی دوی بخلاص ان یقولوا آمنا خالی پا دی ٹکی چی ما ایمان روڑے دے و کار دا ایمان بنکئی خالی پا دی ٹکی ما ایمان روڑے دے و کار دا ایمان بنکے نو خالی پا دی ٹکی خدای وی تب اخلاص شی حاشا وکاللہ پا دی چرت اخلاص دا ایمان مقتضیات بگورے دا ایمان تقاضے بگورے خلاصے کی بالا خالی امننا خوب منافقانوں پیغمبر تا ہوئے منافقان برالا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبیوے ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر یا رسول اللہ مونگ پا خدایم ایمان روڑے پا قیامت مونگ ایمان روڑے لیکن وما ہم بمومنین اے پیغمبرہ دھوکہ پہ نشدہ مومنان ندی دوی پا دا ظاہر نم دے اسلام چی علی یخادعون اللہ والذین آمنون دوی